الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى. محترم یورور دا سوال کړی چې کڅوک په دریم رکعت کې یا څلورم رکعت کې یعنی په خالی رکعتونو کې دوه واره الحمدلله ووایي یا په قصد او یا په سهو په هیر سره وویل شي، آیا سجده سهو ور باندې شته کنه؟ محترم استاسی په جواب کې به ووایم چې امام ابن عابدین الشامی الحنفی رحمت الله تعالی علیه وای چې لأن الاقصار على مرة في الأخريين ليس بواجب. په دا اخري رکعتونو کې خالق وتعالی په دغه یو وار باندې کول الحمدلله یو وار ویل واجب نه ده، حتی لا يلزمه سجود السهو بتکرار الفاتحة فيهما سهوا. کڅوک په سهو باندې دوه واره ووایي تکراری الحمدلله وویل شي بیا هم سجده سهو نه ور باندې لازمیږي. ولو تعمده کچیرې په قصد دوه واره وویله لا يكره ما لم يؤدي إلى التطويل على الجماعة او اطالة الركعة على ما قبلها. قد وشان پدې کې را نسی که په قصد الحمدلله دوه واره په خالی رکعتو کې ووایي هم کراهیت نسته. یو دا چې په ده پسې مقتدیان ولاړي پر هغې باندې د جماعت ډېر طویل سي اوږد سي وځنډېږي بوج سي نو په دې وجه کراهیت راځي. او یا دا چې دومره په دې کې دا دویم یا دریم یا څلورم رکعت کې اوږدوالی راسي چې پر هغه مخکې رکعتونو باندې دغه رکعتونه اوږده سي نو په دې وجه هم کراهیت راځي. خو که چیرې هغه اول رکعتونه اول و دوه رکعتونه یې اوږده کړي وي یعنی په هغه کې د الحمدلله وروسته قرأت ډېر ویلی وي بیا په دغه دریم او څلورم رکعت کې دوه واره الحمدلله ووایي نو په دې کې هیڅ کراهیت نسته که په سهو ووایي او که په قصد ووایي. خو که چیرې مقتدیان پسې ولاړ وي او پر هغې باندې دا بوج کېږي نو بیا که څوک په قصد وایي کراهیت پکښې دی. او که چیرې په سهو وویل سجده سهو ورباندې نسته. رد المحتار دویم جلد صفحه 189. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.